یو سړی په 15 لکه نقد باندې ګاډی اخیستی دی او په بل سړي په قرض په 7 لکه خرڅوي یو 100 میاشتو په دغه خیر دی قصدن د صورتونو ترتیب نه دی بدلول پکار مانځه کې د په هغه طریقه قرآن شریف وایي چې کوم د قرآن شریف ترتیب دی او که سړي نه په خطا مخکې رسته شو نو خیر دی په مونځ احساس هم نشته سپیلنی لوګي کول څنګه دی دا د هندوانو رسم دی که د ماشو د وجلو دپاره یې کوي په کور کې څوک نو سپیلنی لوګي دا سترګې نه ترقوي لکه د غز د لرګي غز لرګي او څانګې چې سوځوي که نه هم لوګي خوږي او د سپیلني هم خوږي او که د نظر ماتې په غرضي نو دا د هندوانو رواج دی دا خلک یې چې کوي دا سپیلني خلقو ته داسې ده دا هندوان کوي هندوان ډېر وهمي قوم دی نو هغوی د بد نظر نه یریږي ډېر نو سهار وختي دوکان کې دې ته هغوی دویي وایي نو لوګي پکې وکړي چې نظر ماتې وشي نو د نظر ماتو په غرض دا وهمي خبرې دي دا زړې ښځې چې کوي یا دا خلک لوګي کوي دا د هندوانو رواج دی پام کوه که ښځه په رښتیا اولاد له ورکړي خپل کالي او هغوی ته وسپاري نو په دې زکات د هغوی نشته خو په هغه ماشومان هم نشته په نابالغو زکات نه او که هسې بانه کوي چې دا کالی مې هار مې لور له ساتلی دی او زوی له مې ساتلی دی بیا به یې زکات ورکوي هلې پې زکات نه کېږي چې استعمالی یې نه و هغوی له یې ورکړي چې دا ستا شو نو بیا په دې زکات نشته او که چل ول ورسره کوي حیلې کوي لکه د حیلهګرو ملیانو په شان لور خرڅه کړي پیسې والي ځان له پې دوکان والي وی دا ما ته لورو بخلی وی دروغجنه لور درته بخي ولې لور په بدل ورکړي نه محرم مقرر کړی دی دروغ وایه 2.50 روپۍ افغانۍ مقرر کړي او 2.50 نسوارو قطعې نه کېږي دا د 14 کالو قشتقه ده نو دا د دروغو حیلې دی زما هغه ملا بدي شي چې هغه د دروغو حیلې کوي دروغ دین صاف بیانوي که چا پې عمل کوو خپخه که نه پې کوو دا ټاګې ټورې طریقې ورته ولې ښه ښځه بیا هغه کالي نشي استعمالولی چې اولاد له بس هغه به هغوی ته چې هسې په خولې ویلې او استعمالی یې نو نه زکات به یې ورکوي بیا جسدونه د پیغمبرانو هغه ځمکه نه خوري دا د ښکلي پیغمبر ویلي دی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء خدای په ځمکه حرام کړي دي چې د پیغمبر جوسه دې خوري کړي نو د پیغمبر جوسه محفوظه که یو سړی خپله لور وي چې زه یې نیک او دیندار له ورکوم نو خیر دی که په هغې انتظار کې لږ وخت تېر شي ځکه یکدم خو څوک لور نشي ورکولی هر چا ته او که هسې قصدن یې څاری د واده نه یې منع کوي نو دا ښه کار نه دی او د نیک د همجنس د سیال په انتظار کې لور یې څاری نو خیر دی
وی سړي په غلطۍ باندې مور پلار ازار شوي خو هغه اوس مړه شوي دی ډېر خفه دی نو بس صدقې دې ورپسې کوي او دعاګانې د هغوی له غواړي او خدای نه دې معافي غواړي نو خدای به یې معاف کړي انشاءالله هره ګناه خدای معاف کوي پاکستان فورس کې چې سړی برتی کېږي نو ډاکټري ټیسټ کې د هغه ټول اندامونه ګوري شاو مخې ته دا کتل څنګه دي روانې ځکه بعضې بیمارۍ متعدي وي نو هغه شام ګوري مخ هم ګوري خیر دی ډاکټر کتی شي ده داسې شوي دي چې په ولاړه باندې یو ضرورت وخت کې حضور مقدس تازه کړو امتیاز یې کړی ډېرانو هلته د ناستې ځای نو او د جواز امت ته پیغمبر علیه السلام عملي صورتونه ښودلي دي که داسې صورت وي چې سړی کېناستی نه شي مثلا سیند کې روان او د امتیاز ضرورت دی د کېناستی نه شي نو کولی شي په ولاړه یا غسل خانه ته سړی ننوځي بیا ورته رایاد شي اوس به چېرته بیا خو دوباره جامې نه نو کولی شي په ولاړه نو دا حضور پاک امت ته عملي صورتونه ښودلي دي که داسې باران وي چې کېناستی نه شي یا داسې ځای وي چې امتیاز یې در باندې که کښېني در باندې واپس راځي موړه ده یا ځان رسولی نه شي یو ځای ته بیمارۍ راځي د امتیازو نو په ولاړه کول نوا ده وی زه د رنګ کارونه کوم ما له لوپټې راځي د جارجټ وغیره نو ما اورېدلي چې دا کار ښه نه دی ناروا دی کپړې رنګولی شي د ښځو دعا حضور پاک ښودلې ده چې دجال نه پې بد کېږي او د صورت کهف دا د سر آیتونه دا حضور پاک ویلي چې دا سړی وایي خدای د دجال د فتنې نه بچ کړي او دعا دا ده دا د مسلم شریف حدیث دی چې په آخري قاعده کې دا دعا وایه اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال خدای د دوزخ د عذاب نه مې وساتي او د قبر د عذاب نه او د دنیا او د آخرت د فتنو و مصائبو نه او د دجال د فتنې نه نو حضور پاک وایي چې په قاعده کې د دې څلورو څیزونو نه امان غواړئ اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة شر المسيح الدجال ډېر عالمانو کې دا دعا چې ونه کړه مونځ یې نه کېږي ذکر د حضور حکم دی او مسلم شریف کې حدیث دی سړی تلاوت کې وټوکېږي او خوله کې لاړې بلغم راشي ودې توکي لیټرین کې دې توکي هر ځای کې چې توکي وی زمونږ امام پسې خبرې کوو زم پکې یم هغه امام پسې مونځ کولی شو که نه نه توبه وباسه چا پسې ولې خبرې کوي ګناهګار پسې خبرې نه دي پکار سړی دې ځان ته ګوري که هغه کې دا ګناه ما کې به د هغه نه زیاته او غیبت خو خدای ډېر سخت منع کړی دی خدای غیبت ته د مسلمان مړ رور غوښې خوراک ویلی دی ایحب
احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه دا خواهه ده چې د مسلمان رور چې مړ شوي او غوښې وخوری نو دی مسلمان د هغې مجلس کې نشته د مړ مثال دی او د غیبت چې کوي نو د هغې مثال د غوښو خوراک دی او غوښې مه خورئ د مسلمانانو ایمان پسې نه چې هر چا پسې غیبت نه دی غیبت ولې کوئ مز کېږي خدا کار ښه ده د لمانځه نه مخکې نیت شته نیت خو فرض دی خو نیت د خولې وینا ته نه وایي دا د خولې وینا خو موږ د عوامو ته په دې غرض ښودلې ده چې زړه کې دا خبرې راوالي که سړی په زړه کې راغلي چې فرض مونځ کوم امام پسې بس کافي ده نیت د زړه شي ته وایي ارادې دا د خولې وینا خو د اسانۍ دپاره ده چې دغه خبرې زړه کې راولي کنې د خولې وینا نه ده راغلې زموږ د ښکلي پیغمبر چې سړی په تبلیغ کې لاړ شي او دی وفات شي انشاءالله خدای به لویه درجه ورکړي او د شهادت درجه به ورکوي ځکه دا تبلیغ د جهاد یو قسم دی جهاد شروع کیږي د دین د دعوت او د تبلیغ نه اول به کافر ته دعوت ورکړي او بیا جهاد علی وي د لاس چې د هغې خاص شرطونه دي د بادشاه په قیادت کې چې د اسلام بادشاه وي او فوجونه وي او دا د جهاد رنبه حصه ده حضرت علی صاحب له حضور جنډه ورکړه د خیبر په موخه کې په هغې سرخوږي راغلی وی صاحب ورځم او بس شروع پې کوم سرونه تې پرې کوم وی نه اول د اسلام دعوت ورکړه اسلام خوبیه ورته بیان کړه ورته وایي لا یهدي الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم د دې کافرانو چې د یو سړي اسلام راشي مسلمان شي دا د دنیا د هر نعمت نه غوره دی دا یاد لرئ چې کافر وجل دا بنیادی مقصد نه دی که د ټول جهان کافران سړی په خپله چاړه حلال کي نو دومره ثواب یې نه دی لکه یو کافر چې دی مسلمان ځکه چې ټول دی په چاړه حلال که خو کوم دی ته دی ورځو دوزخ ته او چې دا یو مسلمان دی که نو دوزخ نه دی بچ که نو پیغمبران بنیادی د قتل لپاره نه دی راغلی د هدایت او د اصلاح ده دا قتل خو آخري حربه چې بیت خلاصېږي نو د اسلام په لار کې رکاوټ پیدا کړي نو علی جهاد دی کنې اول خو دعوت دی په نرمۍ په ښه اخلاقو د دین په خوبو بیانولو نو دعوت تبلیغ دا د جهاد یو قسم دی نو دی مجاهدین دی نو که په لار دی کې ځکه په زرګونو کافران مسلمانان شو او په زرګونو فاسقان خدای نیکان کړل 20,000 جماعتونه یوازې چین کې جوړ شو او په یورپي ملکونو کې او ادارې بچی نیکان شو صالحان شو نو ښه عمل دی نو که په دې عمل په دوران کې سړی مړ شي نو انشاءالله چې خدای به د لوی شهیدانو درجه ورکړي د پیغمبر علیه السلام په قبر کې چې جمدې نو دنیا د ژوند په شان نه د دنیا د ژوند نه اعلی ژوند دی د دنیا ژوند کې خو تکلیفونه وي مصیبتونه وي سرخوږي وي بیماری وي لوږی تندی د قبر ژوند د پیغمبر بې اندازې اعلی دی خو د هغې کیفیت موږ ته نه دی معلوم چې خدای شهیدان یادوي چې دوی ته مړي مه وایه او شهیدان جمدي دي نو د خدای په نس جمدي دي او هغه ژوند چونکې د دویم جهان سره تعلق لري هغې ته د برزخ جهان وایي نو هغه موږ لا نیوتلې او نه ترې خبر یو نه د هغې کیفیت موږ ته پته لګي یو سړی په سترګو ړوند دی
ته ورته وایې شین رنګ داسې زیړ داسې سور داسې هغوی دا سور څه ته وایي او شین څه ته وایي او زیړ څه ته وایي ځکه هغه د پېژندو هغه علاقه سره نشته سترګې یو سړی ماشوم دی یا د جما په خوند نه پوهېږي یی جړا دی ته ورته وایې د جما داسې خوند دی هغه موږ د حلوا په شان د کبابو په شان ته به ورته نه بل شان نو هغه عاجز خبر نه دی زمونږ د ړندو مثال دی که مونږ د رنګونه بیان شي پوهېږو پرې نه نو چې هغه جهان ته لاړ شي بیا پرې پوهېږو نو د پیغمبرانو ژوند ډېر اعلی او مبارک دی خو د دویم جهان سره تعلق چې خدای وایي ولکن لا تشعرون تاسو په هغې نه پوهېږئ نه مونږ پرې نه پوهېږو مونږ ته د خپلې خېټې معلومات نشته ستا په خېټه کې ټماټر ازمیږي دا څنګه ازمیږي ساګ دې خوړلی دی او د هغې نه وینه جوړه شوه ته ترې خبر یې نو د خېټې نه نږدې شی په انسان ته شته نه د خېټې نه نیو کوه چې لاړې دې څنګه جوړه شي متیازې دې څنګه جوړه شي وینه دې څنګه جوړه شوه نو چې د خپل ځان نه نیو خبر د هغه جهان نه به څه خبر شي خو دا عقیده ده چې خدای او رسول څه ویلي دی هغه ټول حق دی هغې دپاره زموږ د علم ضرورت نشته چې هغه امام ترمذي نوم څه دی د امام ابو داود نوم څه دی دا خو کتابونه نومونه دي راشه بیا سبق به ووایم د امام ترمذي نوم خپل عیسی دی او د ابو داود مولا خپل نوم سلیمان دی ترمذي په ترمذ کې خښ دی ترمذ نه بار کلی دی بوغ ترمذ اوس په دغه کې دی تاجکستان ازبکستان کې کابل کې بلخ بخارام کلی دلی بلخ بخارام شمال طرف ته یو دریاب دی دریای نور ته وایي په هغې پل دی نو هغې طرف ته چې لږ ومړې بس بیا ترمذ دی امام ترمذي هغې کې خښ او ابو داود نوم سلیمان دی دی سجستان کې خښ دی سجستان یو صوبه ده په ایران کې خلک بعضې چې دفن وکړي قبرستان یو طرف ته راجمع شي دعا وکړي نه قبر سره دعا راغلی ده قبر چې خښ کړي نو قبر نه چاپېره ودرېږي او یو دعا ورته وکړي بس دغه کافي ده ځکه دا پیغمبر ودرېدلی دی او هغه حکم کړی دی ویسلو له التثبیت فانه الان یسأل دله دعا دا وغواړئ چې خدای پاکې د قبر په سوال و جواب کې ثابت قدم ولري ځکه اوس پتې تپوسونه کېږي نو دعا د تثبیت راغلی ده د قبر خواته او خدای د منافق په باره کې زموږ پیغمبر هم منع کړو ولا تقم على قبره ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون پدې جنازه مکه او قبر سره ودرېږه ما د دعا لپاره نو قبر سره دعا وکړي بس کافي ده زمونږ جماعت کې امام دی د تبلیغ والا وباسي د امام پسې مونځ څنګه دی مونځ خو ورپسې کېږي خو دا کار یې غلط دی تبلیغ والا چې د دین خدمت کوي تا ته څه ضرر دی ته خو شکر ادا کړه چې زما مقصد یې پوره کړه چې ستا په محله کې مونځګزار ډېر شي خو ستا جمع به ډېره نه تبلیغ والا خو مونځګزار زیاتوي راځئ منزله راځئ جماعت له نو دا امام قمقل دی جاهل دی چرته د بدعتي پیر مورد او بدعات مبتلا تبلیغ دی وخت کې دار ته زه یقین وایم
چې بهترین کار دی وخت په مقدس مکه نه جمعیت العلماء اسلام کولی شي نه جماعت اسلامی والا کولی شي نه دا نور خلق کوي دې ټولو کې غرضونه او د دنیا شهرتونه او پیسې وي دې کې لکه د چا د خدای نیت یې پکې هغه به وي خو پیسې پکې ډېرې دي او دې تبلیغ والا کې دا خپلې پیسې خرچ کولې د چا نه ټکټ نه غواړي د چا نه بستره نه غواړي د چا نه ډوډۍ نه غواړي تا هغه خبره کوي چې ستا په ایمان دی راځه مونځ له راځه د خدای کلمو له راځه حلال او حرام وپېژنه نو دې کې د ملا امام ته څه تکلیف دی دا خو قمقل دی ناپوهه دی نو دې خو د هغه خلقو لاسونه خپې ښکل کړي چې څوک د دین کار کوي او جمع زیاته د مزګزارو چې جمع زیاته شي خو د دې فایده ده نو دا ناپوهه دی انګور بهوته عشر ورکول لوالی ستا انګوري غریبی زکات هم ورکولی شي عشر هم ورکولی زوی ته نشي ورکولی خواښې ته ورکولی شي سخر ته ورکولی شي چې کم نه ته پیدا یا کم ستا نه پیدا دي هغې باندې بند دی سړي نه پیدا وي زوی نسې کړوسې کودې اخره پورې او بره پلار نیکه قر نیکه اور نیکه زما د خور بنه ده د هغې خور سره نکاح تړلی شي او بلکل نشي د خور خواښې سره هم نکاح تړلی شي د خواښې لور سره هم نکاح تړلی شي په سر ویښته لګون څنګه دي ما ته خو نه دی معلوم خو لاندې که کور وي او بل دننه سر ته نه ورځي نو بیا خو مسه نه کېږي او غسل نه کېږي او که هسې تش ویښتې چې کور پکې ني پلاستیک پکې ني نو خیر دی خو اوبه رسول د سرمنې د سر ته ضروري دی چې ویاسه طاهر طیب د حضور پاک د زامنو نمونه دي نو خلک یې تبرکن کې ښودی شي او د تبرک په نیت چې خدای پاک یې داسې کړي کنه هغه نوم چې پکې د ځان لوی راځي نو شریعت نه خوښه یو جنې نومو بره معنه نیکوکاره ورته دا پخپله د حضور پاک ورته پخپله د ځان پاکي بیانه نوم والا زینب کې زینب بوی سربه جنیت پنداورا اور برن میں تے بدل کا داسي ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يهدون د موسی علیہ السلام قوم کې داسې مو چې په حق لار روان او فیصلې هم کولې یا خدا دې د زمانې سره تعلق لري یا هغه چې اسلام یې بیا وروسته راوړی لکه د عبدالله ابن سلام قوم بعضې یهودیانو قوم ایمانونه راوړي کنې د پیغمبر زمونږ د پیغمبر د راتلو نه پس ټول دینونه منسوخ دي نه په هغې ایمان راوړل شي اس ایمان شتا من ټول منو او په هغې عمل نشتا داسې مشهوره ده چې حضرت فاطمه ما بله ورځ یو کتاب کړی فاطمه الزهرا چې وفات کېده نو هغې مخکې غسل وکړ او ښکلې جامې واغوستې او بس ډډه یې وباله او خدمتګار یې ته وویل او علي صاحب ته اواز کړ چې علي صاحب راغی هغه ته ویې ما هر څه کړي دي پوره نو زما غسل ته حاجت نشته نو د هغې خاص د هغې خپله رایه وه
نو که هغه غسل نی ورکړی نه به یې ورکړم داسې خاخه کړه بل حکم نشته بل څوک به داسې نه کوي هغې وی زما د جنازې نه به څوک نه خبروي او د شپې به مې خښوي هغې وی چې زما بدن بغیر تا لیدلی دی چې بل څوک یې ونه ویني نو بس ما ځان په خپله غسل وکړ وی زما جنازه به څوک نه ویني او زما بدن به څوک نه ویني نو د شپې خښه کړه هېڅوک یې نو خبر کړ بس حضرت عباس د علي صاحب ترو د حضور پاک ته هغه د هغه دوه درې زامنو علي صاحب په پټه پې جنازه وکړه او په جنت البقیع کې خښه کړه لال بیگ که په اوبو کې پروزي نو اوبه نه پلیتی کم ګونګټ یا کم شی چې اوچی اوچ وینه نه لري د هغې مرګ هم په اوبو کې اوبه نه پلیتی او چې جمدې دې تر وښکا خو پاک دی جمدې خو کار شي پرېوته که سپی په اوبو کې ناست دی چاټی اوبه دي سپی پکې ناست دی خو خولې پکې نه ده ورکړې خولې باره ده نو اوبه پاکې دي او که خولې پکې دننه کړه جوټې کړه نو بیا اوبه پلیتې دي د جمدي څیز بدن پاکي چې ظاهري پې پلیتې ني د جماعت د دکانونو جماعتونه هیر ریسر پکې جوړی انګریزي دکان انګریزي ویښته دا نه دي ورکول پکار د جماعت د خوشا کې دا دلته د جمرود پرونو یو جماعت ته مې بنیادم کې ښودلی ما هغه مالک ته وې یو شپږو دکانه دي یو پکې بار د ناوې شکل یې جوړ کړی او هغه پکې نیان میان دي او کابلیان دي او دا ناوې برابر ما یې دا تلر کې جماعت بے عزتی ده نو جماعت خو شاته کار نه دی پکار چې د جماعت د بې عزتۍ لار یو ښځه مړه شوې ده سروزې په زکات نه دی ورکړی نو خاوند د هغې د مال نه ورکولی شي او ښځه چې ورکړي امید دی چې خدای غاړه خلاصه کړي هغې باندې څومره زکات پاتې د هغې د میراث نه دی ورکړي یو سړی نوي لوټونه د بینک نه راوباسي او بار یې خرڅوي خو 10 روپۍ 15 روپۍ کم یعنی زیات یعنی نو که دی د محنت په حیثیت زیات یعنی چې زه بینک ته ځم د بینک نه یې راوړم زما پې وخت لګي نو خیر دی او که هسې 100 روپۍ په 100 بدلي نو شریعت دا نه خوښوي د مزدورۍ په حیثیت اخیستل روا دی او هسې ناروا دی چې هغې په ړومبي وترو کې ړومبی قاعده نه راغلی نه ویتر په مختلفو طریقو راغلی دی دا زمونږ چې کوو دوه قاعدې کوو اوس دام راغلی دی په احادیثو کې او په یو قاعده هم راغلی دی یو رکعت ویتر هم راغلی دریم راغلی دی پنځم راغلی دی اووم راغلی دی تر 9 پورې راغلی دی په یو قاعده او په مختلفو قاعدو نو دا ټول په اصحابانو کې راغلی دی نو چا یو مسلک له ترجیح ورکړی دی چا بل زمون مذهب د حضرت امام ابو حنیفه دا د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه نقل دی او به 3 رکعات وتر کول او منځ کې به 2 قاعدې کولې یعنی یو ړومبی یو وروستی او دا قنوت به د قرات په آخر کې وي د رکوع نه مخکې دا ټول ډول دي خو غوره او د ناغوره خبره چاہے قرآن شریف کی نام دو اللہ دی و نام میں دو رسول اللہ دی دا رسول اللہ کو نام میں ماتا ندی مات
پاسه چا ځان نه لیکلی او د خدای پاک نمونه هم ډېر دي خو دا په یو حدیث کې نام مې راغلی دی د حضور پاک نمونه کې لاړې مسجد نبوي کې قبلې طرف په دیوال لیکلی شوي دي دا یو دروازې نه تر بلې پورې داسې دایرې جوړې کړي دي منځ کې دوه درې نمونه دي او د حضور پاک نمونه دا ټول اسماء توصیفي دي یعنی د هغه د صفتي نمونه دي خپل خالص نوم د هغې محمد دی او احمد هم راغلی قرآن شریف کې 4 ځله محمد ذکر دی او 1 ځل احمد ذکر دی باقي د حضور نمونه داسې مختلف راغلي په رسول سره په طه سره په مزمل سره یاسین سره دې ته د صفتي نمونه وایي چاوی بعض خلک په پرتوک کې مسو دا چې د ماچی پرتوګه نو په مسوا کې چې دې کې ګناه شته که نه نشته پکې ګناه چاوی ګاډي قیمت 6 لکه او بینک کې په 9 لکه ورکوي مثلا په خستونو ټیک ته که بینک ځان لوالي که نه او پته چې پسو خرڅې ټیک ده او که تا ته وایي ته واله زه به پیسې درکړم موږ له به دومره راکړې دا ښه نه ده دا خو په پیسو پیسې دي نه بینک ته والي په خپل نوم په خپل سړي بیا چې په تا پسو لګوي خدایان لره زمون پیغمبر ډیر لوی شان لري نو زمون د ثوابونو هغه حاجتمند نه دی بلکې کته یاد کې که یاد نه کې ستا په عمل کې د هغوی حصه ده نو ښه دا ده چې خپل مور پلار یاد کړي ځکه پیغمبر زمونږ عبادتونو ته حاجت نه لري او ستا مور پلار غریبانان دي هغوی به ګناهګار مړي تکلیفونه به پرې تېر شوي نو هغه مور پلار یادوي دا یاد لرئ د خدای او د رسول نه پس حق د مور پلار دی نه د پیر دی نه د استاد دی د مور پلار نه پس به حق د استاد دی به د پیر دی د نیک سړي دی د مشر خو اول به مو ځکه خدای حکم کوي چې مور پلار سره احسان کوئ او ورسره د ژوند او د مرګ نه دی ویلی نو چې څنګه پس ته په دغه کې په ژوند دی نو پس ته مرګ هم دی د مرګ نه پس دا دی چې لاس ورپسې اوچته او دعا کوه که په خپله خورې هم به خدای د دې ثواب مې مور پلار ته ورسوي نو خدای ورته رسوي مور پلار مه هېروئ زیارت کار څنګه ګناهګار یي که په ته زیاتي کړي تا پسې سینې لیکلې بل پسې لیکلې هم ستا خو مور پلار دی هغه پیشه خدای پیشه خدای به یې لوړی دوزخ کې زوړم کړي خو ستا خو مور پلار دی نو دا یاد لره تعویز که پکې صحیح کلمې وي د قرآن او د حدیث آیات یې پکې نو خیر دی روا دی خو شرکي کلمات نه چې پیریان مو امداد غواړي یا د ابوجهل او فرعون نومونه یې پکې یا د ملایکو نه امداد پکې غواړي نو دغه نه دی دا شرکي دی او چې کلمې وي د توحید صحیح آیات وي صحیح حدیث وي نو خیر دی یو صحابي دی د هغه نوم دی عبدالله بن عمرو بن عاص او دا ابو داود شریف کې راغلی دی چې زامنو له به یې تعویض ولیکه د اختر په مانځه کې نه اذان شته نه اقامت شته که چې نوکونو غلطي وکړه شته نه پکې په نوکونو پرېکولو باندې اودس نه ماتېږي چې اودس دې مخکې کړي که نه نوکونه دې واغېستل یا د سر وخوړه یا د برېت واغېستل نو اودس پې نه ماتېږي چې وینه نه وتې چاہے بعرفات کے خلق ودونه کې ګناه پکې شته که نشته نه په عرفات کې ګناه نشته نه په عاشوره کې شته د عاشورې دا ګناه خو شیعګانو جوړه کړې ده په اسلام کې نه اسلام کې ښکلی عمل هر وخت روا ده
او ګناه هر وخت ناروا ده. د ښځې مونځ چې څومره پټي نو ښه ده، د صحن په نسبت یې کوټه کې ښه دی او د کوټې په نسبت یې کوټنۍ کې ښځه چې د ازاده که او د روح کلو لوبې پکې او په سړکونو منډې ورکې، دا اول د دین بې عزتي ده او د پیغمبر د تعلیماتو نه خلاف کار ده. کومو قومونو چې ښځه بربنډه کړې ده لاړ شي د هغې تپوس وکړي چې هلته حیا پاتې شوې ده او نسب هلته زنا څومره ده، ډمتوب څومره دی، بے حیائی څومره ده. شکر زمونږ د پښتنو علاقه الحمدلله ما ډېر ځایونه لیدلي دي دلته شان غیرت او اسلام چې دلته دی دا نورو ځایونو کې نشته. نو دا مراله خرابوي دا پرده نشینه ښځه راوباسي. ښځه چې نوکرۍ ته رمځي هغه د سړي خبره به یې مني. ښځه چې ډاکټر یو سړی هم ډاکټر دواړه په کرسۍ ناست دی ډوډۍ خوري. ښځه سړي ته دا نشي ویلی چې اوبه راکړم، سړی ښځې ته نشي ویلی وی کوه که نه خپل کار کوه. ځکه چې ښځه په خپلو بریتو لاس راکاږي چې زه خو په خپله پیسې ګټم، زما خاوند ته ساجت دی. ښځه چې د خاوند نه ځان مستغنی وګڼي زما د ته حاجت نشته، د خاوند هېڅ خبره هم نه مني. که هغه نزدېکت یې هم په درخواست دی چې دواړه پرې دستخط وکړي. زمونږ د ښځو نه دا غواړي دا مردار د ښځو ازادي کول غواړي چې سړی ښځې ته دومره نشي ویلي چې اوبه راکړه، دا ښځه شوه چې پردي سړي سره په دفتر کې ناست دی، هغه ستا پروا څه لري. او پردي سړي په زنا کې خو خوند دی، په حلاله کې نشته، پردي سړی به یې خوښي. انا لله و انا الیه. قسم دی بل ما ته یو سړی وی لوی نواب دی چې ښځې هم تعلیم یافته ده، هغه هم دی د ځمکو خاوندان دي د زرګونو جربو. ما ته وایي چې ښځه څومره ساده یي بې تعلیم یا وفادار یي د خاوند، ځکه ښځه هم شپاړسم پاس ده او نور هم څه بلا چې څومره ساده یي د خپل منځ اودس نه هغه کړه اما وفادار تابعدار. ما زړه کې وی ما دا د صحیح و چې ښځه باندې انګریزي تعلیم وکړي او بیا نوکره یې کړي، اما ته په یو وخت ناست یې بال بچ بوله څوک سنبالئ او د دې ښځې د عزت او د حیا به عزت څوک کوي. دغه خلک په ناموس رسالت ځان وجني، هلکه د دې خپلو ښځو کنټرولو کې دا ناموس رسالت. انا لله و انا الیه راجعون. ټوکې دي دین پورې او خپله ډله زیاتول او لیډري چمکاول دي بس. هر یو چې زما حکومت قائم شي دې زناورو دا دنیا به څومره وي، ته به یو ورځ مرې که به نه مرې. که امام په خپل ځای باندې لمونځ کي سنت هم روا دی، او که جدا شي د حضور پاک دا طریقه وه چې کوم سنت نه به پس فرض نه پس په سنت وو نو کور ته به ته اکثر، او چې کوم به سنت نه وو نو بیا به ناست. خو دلته او سنت په صحابه هم عام کورونو کې کول، خو اوس مونږ دا نشي ویلی قوم ته چې زه سنت کوی کوه، ځکه ساله به ترې پاتې. هغه همتونه خو نشته چې سړی دې دومره کښتي چې هغه دې دا وکړي سنت پې پاتې کېږي نه. نو ورته موږ کوئ جومات کې کوئ، کنې د حضور پاک او د صحابو کرامو دا طریقه وه سنتونه به عام یو ځل نیم حضور پاک سنت په جومات کې کړي. جمعې مونځ چې به یې وکړه نو حکم یې دا دی که جمعې نه پس څوک سنت کې څلور دي وکړي او په خپله به یې زده کړ چې کور ته به لاړ. تصوف اصطلاحګانې رستو راغلي دي. تصوف که دا مطلبي چې د زړه اصلاح حکم ده، د عقیدې حکم، مرګ ځان ته رایاد کم، آخرت، حسد ځان نه لر کم، د دنیا حرص او د لالچونه او دشمنۍ، نو دا ښه خبره ده.
او که نور زیاتی خبری نو دا په اسلام کې نشته. نو که اصلاح د باطنی حسد علاجی د بغض علاجی د دنیا د حرص چې خدای دا زه د ځان نه لرک ګنه څنګه چې زار ټوخي او زکام او تب مرزونه دي نو دا د دنیا حرص او لالچ او حسد او آخرت رول او د مرګ نه غافل کېدل دا ډېر خطرناک مرزونه دي ګوره. نو د دې علاج پکار دی. نو که دغه مطلب یې دغه صحیح دی انور زیاتی خبرې پکې نشته. وی شیطان چې جنت نه راوته نو دې څنګه با د بار نه وسوسه اچولې ریموټ کنټرول د شیطان سره. شیطان لري او وسوسه زله تعالی راسي دا څه بلا ده. خدای ما فرشتو سره مشوره نه کړه. خدای فرشتو ته وایي چې یو عزتمند مخلوقات پیدا کوم داسې د عبادت پکې هغوی وي خدای قربان عبادت خو موږ ډېر کوو نو دا بس نو دا لویه قصه ده. خدای پاک ورته ما ته معلومات شته تاسو ته نشته. د ملایکو د عبادت ته د مسلمان عبادت اوچت دی ځکه ملایکو کې د ګناه ماده نشته د ښځو خواهش د حرامو خواهش د بل چا د مال خواهش او انسان کې وي دې سره د خواهشاتو نه د خدای حکم پوره کړي نو دا کمال دی. او ملایکو کې دا شته نه دا خو داسې مثال دی لکه یو سړی اوس ستنې پورې وتړی ورته وایي ډوډۍ مه خورم خو هغه نشي خوړی او چې ازادي او ډوډۍ پرته وي ته ورته ډوډۍ ته مه نږدې کېږه اوږې دی ازاد هم دی لاس پیم کولو دی او بیا نه نږدې کېږي نو کمال دی کې دی. نو د مسلمان عبادت د ملایکو نه اوچت دی ګورئ او مسلمان نیک د ملایکو نه غوره دی بغیر د یو څو خاصو ملایکو. انسان سره خو د بدۍ څیزونه هم دي که نه د بدو باوجود دی نیکیو کې نو دا کمال دی. هغې سره دا ماده نشته. د خدای د سنت مطلب تکوینی رازونه دي. خدای چې کوم نظام برابر کړی دی هغې کې څوک تبدیلي نشي راوست. نور څوک بدلولی شي سپوږمۍ څوک بدلولی شي لارې ولا بدلولی شي وخت او ټیم او حرکت ولا بدلولی شي. دارنګه تشریعي نظام چې خدای را لېږلی دی هغه څوک بدلولی نشي یعنې هغې کې څوک د ځان نه خبرې نشي کولی. خدای چې څه مقرر کړي یا به تر قیامته پورې. وی ما یو سړی وویشته نو خدای مې پرې ولې نیسي حتی چې دا ویشته دا سړی نو د خدای حکم پوره کولو د وجې نه روان وي چې زه ولم که خپل بړاس دی پرې وښکه ګنو کې ورته کېناستې ټوپک ترې راواخېسته او سړی راغی او ګړز دی ترې وښکه نو ته د اوزن نه خبر وې چې زما په تقدیر کې دا لیکلي دي نو زه ځکه دې وجنم که نه خپل بړاس پرې وباسې تا خو خدای به دې خپل بړاس نیسي. چېرته د ډوډۍ دپاره یې دا ویلي دي چې خدای څه مقرر کړي هغه به رارسي. پټو دانو ته ساجت دی او کر کروندې ته ساجت دی یا د زوی ناجوړه شي وایي چې څه مقرر یې هغه به رارسي که مرګ یې مقرر وي مرګ به یې که ژوند وي بیا ډاکټرانو پسې ولې ځې او دارو ولې راغلی. ستا خو عقیده دا ده چې مرګ خو د خدای لاس کې دی خو مونږ جدا نظام دی هغه د خدای جدا نظام دی. تا ته د خپل نظام مطابق دا حکم دی چې ته به پټي له ځې کر کرونده به کې بې به رزق خدای درکوي دغه شان به نیک عمل کې او د بد نه به ځان ساتې نو خدای به داسې کوي او باقي د خدای نظام دی هغه خدای سره دی په هغې ایمان ضروري دی د هغې علم مونږ ته مخکې نشته. نو ته په دې خپله غلطه اراده او په دې خپل بړاس ښکلو نیولې کېږي.
دا میراث مثلا یو ښځه مړه شوه یوې خور پاتې نه تله د مړي او یو سړی مړ شو یوې ښځه پاتې یوې خور پاتې او باقي د تره زامنې دي د ښځې څلورمه حصه کېږي او د خورې نیمه حصه نو څلور حصې به یې شمال هغه څلورمه حصه یې د تربورانو کېږي که سړي چاله قرض ورکړي خو په نیټه ورکړي هغه ورته الله تعالی الله کوي دې په زړه کې دا وایي کنه کله قرض دی کني زه به ورته زکات یې معاف کوم قرض په زکات کې نه معاف کېږي خو چې کوم وخت ورکوي نیت یې د زکاتو کې زړه کې دا وایي دا زکات دی هغه ته دې نه وایي که ورې کړه هغه پیسې دې بل چاله ورکړي او که ورې نه کړه د زکات شوی دی خو د ورکولو په وخت کې به یې په نیت د زکات ورکوي چې غریب قرضدار وروسته به نیت نه کېږي د ورکولو په وخت کې نیت کېږي چاوی بیت الله شریف کې چې د یو مونږ 1,00,000 ثواب دی نو صرف مسجد کې دی او کبار هم د حرم ځمکه کې زموږ ښکلی پیغمبر جماعت ویلی دی نو چې جماعت کوم ځای ته ویلې کېږي هلته خو یقیني دی دا نور چې زیات کېږي که نه کېږي دا د کابل ملا او باجوړ ملا او د کونړ ملا خبرې دي مونږ دیني خبر زموږ ښکلی پیغمبر د جماعت نه مغشتی دی نو جماعت خو مسجد حرام صرف هغه جماعت ته وایي ټول ځمکې ته نه وایي دا د نورو خلکو خبرې دي یقیني نه دي څوک قیاس کوي څوک اټکلي خبرې کوي نه ته به جماعت کې موزه ټیک ده که جماعت نه بهر ولاړی خو صفونه رسېدلي دي نو استا حکم د جماعت دی ځکه نن سبا په حج کې بې اندازې خلک نو ټول خلک په مسجد کې نه راځي نو په لارو کې په کوڅو کې په هغه بار میدانونو کې خلک ولاړي نو هغه ټول تابع د جماعت دی خو چې ځان لمونځ کوي بل جماعت کې د هغې مونږ یقینا نشو ویلی او د جماعت په باره کې یقینا ویلی شو که روپے د نصاب نه کمې شي په منځ کې خو په آخر کې به برابر شي نو د شریعت دا حکم دی چې د کال په سر کې هم در سره روپے د نصاب وي او په کال په آخر کې هم در سره خیر دی که منځ کې زیات و کم شي خو ختم شوي ني نو زکات به یې پوره ورکړي خو ورکې به د موجوده نصاب په اندازه دا سرو نرخ بدلېږي که نه او د سپینو نو اوس نصاب هم زیات ځکه سره ما اورېدلي دي 11,000 ته رسېدلی دی او سپین 2,500 ته رسېدلی دی نو نصاب د زکات 2,50 تولې د سپینو زرو قیمت دی نو هغه دې وخت کې زیاتې راځي دا ما خیال دی چې په 2,500 وایي د 2,500 په څومره چې 2,500 په 2,500 کې ضرب کړي کم از کم 10,000 روپۍ به ترې جوړېږي ولا جان چاوی که سړی باندې خارخته او په احرام کې ځان وګورئ خیر دی ځان دې ګارئ سر دې وینځي جامې دې بدلئ تیل دې لګئ صابون دې استعمالئ خو تیل خوشبویه نه او صابون خوشبویه نه په لمبلو سره خامخا د سر نم چرته ویښته نه موځي او د ګیرې نه موځي او د بدن نه قصدن دې نو باسي او که لمبلو سره لاړه خیر اس پی نشتا بعض امامان دماز تکبیرات یا سلام دیرو گدوئی لیکن مقتدیان دا سلام نتی مخ کے سلام وگردے چی امام عبدہو و رسولو پوری ویلی او ستا ضرورتی طالب اتیازی درغلی دی سو ضرورت تے خیر دیتے تے مخ کے سلام وگردہ ستا منشوی دے خواتین چې موږ سره په سفر کې روانې نو موږ به څنګه کوي موږ د سړو د ښځو د سفر او د اقامت په مسلو کې یو شان دی که مسافر
تم مسافر د سفر منځ دې کوي قصر او که مسافر نی نو تب منځ پوره کې هغه ممکن البته خزه د خاون تابع ده په دې مسلو کې چاوی مونږ لایبرری کې کار کوو خو خلک رانه کتابونه غواړي نو د کتاب قیمت لسی خو مونږ ورته ویلي دي که ضایم که نو 10 روپۍ به درنالو تاوان به هم درنالو دا پې څنګه دی که دې ورته ویلي مخکې او د جمعنۍ په شکل تیالی نو خیر دی او که دې ویلي نی نو اصل کتاب دې راوړي یا د کتاب قیمت دې درکړي چاویز حفظ کے استاد ہے والکان دیر شما پارماتا ہو رہی معنی کہ خود سجدی دی نو دا خود دیر شلکانی نو زب سمر سجدے کو کہ یو والک بار بار وی نو تابانی دو سجدی دی اور کہ مختلف لکان وی نو بید آغید اسمیر مطابق تھی کہ سڑے آیات دا سجدیم زوتا یادو رکی یو پیرازی اور کہ مجلس بدل کر یا دا بل چاہنا ووری بے مداغی مطابق کر چاوی سڑی چاردا مودس کئی پزمکا ناستی ساس کی دل ورزی خیر دی پداغ ساس کو نہ جامی پلیتی گی اور نہ پیدی پلیتی گی چاوی کی امام یو صورت وی ناگاہ تیر شو اور بل صورت شروع کو خیر دی من بعد اس تا فرق نشتا چاہی بعض مولیانو نموری دلے کہ امام بے او دس منزور کا نو آگتا یاد نو امام دے پخپل راو گرزائی او نور قوم دے نراو گرزائی ٹھیک تا دا بعض مذہبونو کشتا و زمون مذہب کے دانا چی دا امام پا منز کے دا قوم منز داخل لے نو چی دا امام منز مات شو دا قوم مات دے نو چې څنګه په خپل کوي قوم ته وایي چې ما سره څوک په مانځه کې شریکو او د مونځ دوباره وکړي دا زمون مذهب دی نو د خپل مذهب نه بنوځي د کعب ابن اشرف قلعه شته که نه او شته د قلعه دیوالونه شته زه ورغلم په روجه کې په موټر کې د قبا د مسجد نه لږ ښکته یو سړک تللی دی نو هلته کې سړک سره نږدې د کعب ابن اشرف قلعه شته دا زناورو یهودي چې د پیغمبر خلاف به دشمنان را جمع کول او مشورې به یې کولې پیغمبر علیه السلام ورپسې صحابه ولېږل او هلته یې قتل کړ او مسلمانان یې د هغه د غم نه خلاص کړ دغه ظالم یهودي قلعه اوس هم شته لږ لږ دیوالونه دي د قبا نه ښکته مشرق جانب ته یو سړک تللی دی هغې خواته د شیما نوم څنګه کېښودل دی روانې شیما د حضور پاک رضایي خور وه حضور پاک د حلیمې سعدیې تېروتلی دی نو د هغې یو لور وه شیما د هغې نوم نو شیما نوم کېښودل صحیح دی شیما سې عربی کې نښې ته وایي چې کوم فرض نه پس سنت نی اللهم انت السلام بوي کنه که فرض سنت ورپسې وی کنه وی علی به تکبیر تپاسه دا سنت تپاسه چې درې ځله الله اکبر وایي چې امام سلام وګرځي درې ځله الله اکبر وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر بیا درې ځله استغفار وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله بیا یو ځله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا ذا الجلال والإكرام بيدو يا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موت لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد او پنسائی کی صحیح حدیث کے راغلی چی آیات کرسی موائے نو سڑی دی دوئی علی بسنت تو دریگی خواہ نا باز خلق پا دی حرم کی مزور دا کابل والا ترکیان دی مذہب بدنامی
امام به سلام داسو کړی دی باندې جب ودرېږي هلکه زناوره تا ته دا مونځ چا ښودلی دی دا دومره متصل ولې ودرېږي نه د امام پسې به متصل سلام وګرځي د حضور زمانه کې یو سړی د سلام نه پس ودرېده عمر صاحب د دې اوبو نه ونیو ښکته کې کېنه زناوره حضور پاک وی ډېر دی خوږ وی سنت په تشریع نبوي ثابت دي او فرض په تشریع الهي وی پخواني قومونه هم دا په دې هلاک شوي دي چې د هغوی په فرض او په نفلو کې به جدایي نه وه نو په دې قومونه نو یې کېنه نو تاسو به متصل سنت نه کوئ دا بعضې کابلیان کوي ترکیان کوي دوی مذهب باندې پوهېږي نه او ګناه ټوله د ملایانو ده زه خو عوامو ته ګناه نه کوم زه ملا ته ګناه کوم چې ملا یې مونځ غلط کوي قوم به نه کوي ملا یې رکوع نه پس نیغ نه ودرېږي ضد داسې شي وایي زناوره او د سجدو منځ کې برابر نه کېږي او ښځې په بدل ورکړي نو اول ګناه د دې ملا نه شمور شوی نو پام کوئ چې امام سلام وګرځي متصل به سنت نه کوئ درې ځله الله اکبر وایي دا د پیغمبر تعلیم دی او عمل دی درې ځله به استغفار وایي بیا وایي اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا ذا الجلال والاکرام بیا وایي اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجلال آیت کرسی مو وایي ښه کبل ذکر بیا رستو په مزه سنتو ته پاسې او ښه دا ده چې ځای بدل کړي چې په کوم ځای فرض کړي په هغه ځای سنت مه کوئ لږ ځای بدل کړي یو قدم مخکې شي یو قدم رستو امام دی متصل سنت نه کوي او نه دی لږ دی قدم غواړي دی خوا یا دی خوا ډېر کسان مې بدي شي چې زناورو مونږ بدنامه وایي چې دا احناف دي احناف دا دي نو دا مذهب ترجمانی غلطه کوي یو ملا مې ونیو ما کېنه ما ته وایي وی سنت خو مکملات د فرض دي په عربی کې ځان ته ملا وایي ما مکملات د فرض دي خو متصلات د فرض خو نه دي په سنتو تکمیل د فرض راځي خدا خو حکم نشته چې متصل یې کوي متصل به نه کوي فاصله به خامخا ساتئ ذکر وکړي یو قدم مخکې شي یا وروسته شي چې د فرض او د سنتو فرق راشي شریعت د دې دواړو فرق خوښوي یو فرض دی بل سنت دی یو د خدای په حکم فرض دی بل زمونږ د ښکلي پیغمبر په وینا او په عمل سنت دی نو د دواړو شریعتونو کې فرق دی نو فرق متصل به نه ودرېږي سنتو ته چاوی خزه د جمعې مونځ کولی شي او که یو جماعت داسې چې هغې ته ښځې راځي ما شام کې لیدلی او مصر کې ما د شام کې لوی لوی جماعتونه دا هغې جوړه کړي دا برانډه شم دې ته څه وایي دا ګیلري جدا دروازه نو ښځې په هغې راځي دی خو یې ورته پرده لګولي نو ښځې هم جمعې مونځ کوي سړي هم کوي ټول کولی شي خو د ښځو مونځ په کور کې هم راځي او جمعه په هغې فرض نه ده په سړو فرض ده چاوی په دې ننګو ګیرې ویښتي د دې حکم څه دی په خالص په ننګي باندې که ویښتي هغه ښکلی شي خو دا چې د ښکو سره په نظر سره غورځېږي بل دا په ښکو سره بیا ویښته نور هم زیاتېږي نو په داسې طریقې لرې کوئ چې نه په نظر سره او نه ویښته زیاتې کېږي کنې د ننګي نه خالص نه ویښته لر کول روا دي دارنګې د لاندې مرۍ نه ځکه دا مرۍ په ګیره کې نه داخله بعضې سړي ویښته ډېري د دې ځای پورې ګیرئ او ننګي هم پټي د هغې دا تخفیف کولی شي د برید خریل هم روا دي قینچي کول هم روا دي او که سړی خرئ د درو ګوتو په اندازه دی وخورئ دوی خوا دې پرېږدي خو روان دواړه دي عمر صاحب به د درېو میاشت کې برید اخیستل او دې خوا به یې برید پرېښي داسې به یې ته وکړه او زوی عبدالله ابن عمر هغه به ټول برید اخیستل
لکه تبلیغ والا کوي دا روا دي خواره واره ویخته پرېکول څنګه دي روا دي که ګیره د موټي نه کموي نو ثواب یې شته کنه څه قدر ثواب خو ورته ملاویږي ټول د واره جنت فردوس ته نه رسي نو که چا کمه پرېښي حوصله دغه یې مه کوئ حوصله شوکني دوام ورته کوئ خدای توفیق درکړي او که دا ورته وایي چې نه ستا د ګیرې خریلو کوم یو دی نو دا مو وایه ته به مسلمان په حکمت او په سیاست دین ته راړی په سختۍ به نه کې وخت پوره دی چاوی که قرآن شریف په زړه کې وغي ټیک ده خو ډېر ثوابونو نه محرومه ده چې سړی قرآن شریف په خولې وایي دومره دې وایي چې غوږ یې واوري چاته به تکلیف نه راسي نو ده ته به د کتو هم ثواب ملاویږي د دې اورېدو به هم ثواب ملاویږي د وینا به هم ورته ثواب ملاویږي او چې ګوتې پرېږدي د هغې هم ثواب ملاویږي د دې وجه نه حافظ د قرآن چې تلاوت کوي او بل سړی پکې وي په مصحف شریف کې د مصحف والا ثواب زیات دی ځکه حافظ ته خو صرف د وینا او د اورېدو ثواب ملو شي او دوی په لاس کې دي په قرآن شریف نو د الله سم عبادت دی په سترګو ورته ګوري ټکو ته سترګو ته هم ثواب ملاویږي او په خولې یې وایي او په غوږونو یې اوري د هغې ثواب ورته دی نو سړی چې په زړه کې وایي هغه اوري نه هغه فکر او تصور هغې ته وایي وینا دې ته وایي چې په خولې حروف ادا کړي او ستا غوږ یې واوري خو بل ته به تکلیف نه رسوي که سړی ختم هم کوي مثلا اجتماعي نو په مزه دې ځان سره وایي چې بل ته تکلیف نه بل ته تکلیف رسول په ټولو عباداتو کې دا سخت جرم دی